مینه که پیغور شي که الزام شي مینه خیر دی که انسان پکې بدنام شي مینه بس دا داسې غزل دی چې دا آل ټایم بیسټ دی بس آل ټایم لکه په شو کې لګي او په میداني پروګرامونو کې لګي نو بس زیات تر لکه د هغې فرمایش په موږ ډېر زیات راځي چې بدر صاحب و صفحان صاحب و زما والد صاحب و داسې دا نور چې څومره دوی یو راج کړی کم فلم کې به لکه هیرو یا غنم ای به م خوند نه کوي دواړه به یو ځي ای به لا مزه کوله چې هغه سونګ باندې به مې د والد صاحب اواز نه نو بس دا یو ټیم جوړ شي دا یو دعا وي بس زما خو شوق چې و کرکټ سره ډېر زیات مې کرکټ کول انډر 19 ته بس وطن عمر مې کم و بس هغې سره مې ډېر زیات شوق خو بس قسمت بس دې ته راوړلو داسې شوق خو همدغه څه و چې لکه د بچپن نه به م د والد صاحب ګانې اورېدې بس هغه هنګ په مزغو کې و حقیقت دی چې زما شوق نشته بالکل نشته حالانکې کې لکه زما سسټر هغه په امریکا کې ده هغې ما ته پرون هم وویل چې یاره داسې لکه که راشه ټرای وکړه دا اوس مثال هم تللی ما یاره د پاکستان نه چې د پېښور نه مې څوک بار کړي لکه چې څوک د مرۍ نه مې نیسي نو بیخي زړه مې نه کېږي بس تاسو والد محترم الله دې له روغ صحت ورکړي بیمار هم دي وخت د هغوی څنګه دي په نن سبا یاره بالکل هغه خو لږ سروزو کې لږ ناسازه شوی و خو شکر دی ښه دی او تللی دي په چکر باندې تللی سوال ماشاءالله او جی او مطلب ذهن زه ټول او جی بالکل فیملی تللی ده زم د شوګانو ته ایثار شوم ګنې زم تلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن عمر دری کاټ لګي ما د پرواز ټي وی لخوا او نن موجود ما په صابرینه سینما په خبر کې چرته چې د پښتو یو میوزیکل شو لګیدل دا قدرمنو په دې شو کې د پښتو د فلم انډستری د ټي وی انډستری یو ډیر زیات تکړه هنرمندان د خپل فن مظاهره کوي دی وخت چې کوم شخصیت زما سره موجود دی هغه د ستاره محتاج نه دی تو د سنگینګ د دنیا بیتاج بادشاہ یو لیجند سنگر خیان احمد صاحب زوی دی شهزاد خیال صاحب تاسو لپاره پیژندل نوم تاسو ډیر خپېژنئ سره خبرې درکو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه مراد بھائی تاسو خیر دی اول خو تاسو ډیره مننه شکریا چې موږ ته دومره ټایم راکو او بس الله خوشاله ساته نو بس تاسو موږ بس تاسو شکریا ادا کوم تاسو دی یو لیجند سنگر زوی تاسو خپل یو شخصیت یو نوم دی تاسو یو مقام تاسو حاصل کړی موږ تاسو ډیر شکریا ادا کوم اګب شپ لګو خبره ترې به ګذرته و چې جون څنګه تیریږي نن سبا یاره ژوند خو ډېر ښه تېرېږي شکر دی د الله ډېر شکر دی بس دا ده چې لکه ګرمي ده مې سره لږ سړی ډېر زیات ډسټرب شي او نور بس ژوند دی شکر دی ښه تېرېږي تاسو والد محترم الله دې له روغ صحت ورکړي بیمار هم دي وخت د هغوی څنګه دي په نن سبا یاره بالکل هغه خو لږ سروزو کې لږ ناسازه شوی و خو شکر دی ښه دی او تللی دي په چکر باندې تللی سوال ماشاءالله او جی او مطلب ذهن ټول او جی بالکل فیملی تللی ده زم د شوګانو ته ایثار شوم ګنې زم تلم ورسره تاسو په ژوند باندې خبر کوو تاسو په فن باندې مو خبرې کوو دا راته ووایه چې تاسو مطلب د خپل پلار نه متاثره شوئ چې یاره سنګینګ ته ووتی که نه خپل یو شوق اوس تاسو یاره زما خو شوق چې و کرکټ سره ډېر زیات مې کرکټ کول انډر 19 ته بس وطن عمر مې کم و بس هغې سره مې ډېر زیات شوق خو بس قسمت بس دې ته راوړلو داسې شوق خو همدغه څه و چې لکه د بچپن نه به م د والد صاحب ګانې اورېدې بس هغه هنګ په مزغو کې و نو بس خبره چې د باتروم ګلوکاران یې ټول که نه همدغسې باتروم کې به م هنګ کولو زموږ یو ماما کېږي ستار خان نوم یې دی طبله نواز دی اما تی بچیا ته یو خبره درته کومه ته راځه راوځه مړه یو ګانه ریکارډ کوو ماما دا خو ډېر ګران کار دی دا څه کې ما دې ته راځه یاره یو ټرای کوو رکشي ته وختو روان یو په لاره کې خبرې کوو چې خو کم ووایو نو خدای شته بس یو غزل مې ذهن ته رالو مې یاره دا ما ته داسې لکه لږ مې دا به ډېر خوند وکړي ما ته ته راځه چې بس ټرای وکړو بس لاړو هغه ستا د جفا دردونه نه جوړېږي زما د زړه هغه یو غزل پکې رالو مزغو ته بس هغه هم چې وکړو هغه بس قدرت داسې کو چې خلکو واورېدو نو پهله د پی ټي وي نه لکه فون زما پلار ته رالو چې یاره ستاسو اواز باندې داسې یو وړوکی هلک دی هغه ورته یو خو زما بچی دی داسې مې ما لې سبا یې راولېږه نو بیا مې پهله پروګرام هم په پی ټي وي کې و بالکل هم په هغه پهله ګانې سره راغلی
هغه غاڼه تاسو د کیسټ د لپاره کړی و که د مطلب د ټي وي د څه لپاره تاسو کړی و؟ هغه ټایم د سی ډي دور غونته کېو نو بس هر سړي به خپل ځان لپاره کوله دی مسافر سی ډي برادر سی ډي دې لپاره هم کول او نو به د شوق نه مس ځان له وکړه ایله مور که بیا په ویډیو هم جوړه کړه او بس هغې سره بیا ورو بس خبره د فلم ته راغله د فلم نه بس هغه غاڼه هم چې کومه وکړه بس هغه مینهوالو دومره خوښه کړي تاسو اصل شهرت تاسو د کوم غاڼې نه میلاو شوی یاره هغه د دې بله ده مینه که پیغور شي که الزام شي مینه خیر دی که انسان پکې بدنام شي مینه بس دا داسې غزل دی چې دا آل ټایم بیسټ دی بس آل ټایم لکه په شو کې لګي او په میداني پروګرامونو کې هم لګي نو بس زیات تر لکه د هغې فرمیش په مو ډېر زیات راځي بل دا راته ووایه چې تاسو ایجوکیشن مطلب څومره کړی دی که نه بس او جي لازم کړي وم لازم دي لیجنډ بالکل ایجوکیشن هم کولو روانو جاری وو خو بس ما تاسو ته چې کیریر به شروع شو زما پکې کیریر د کرکټ سره و خو بس هلته نه پکې اچانک دی خوا راتاو شو بس هغه قسمت نه سړی نه خبر کړه بس هغه هر څه پکې خاورې شو قسمت خبرې ستا شوق د کرکټ سره او رالي سینګ بالکل چې ما انډر 14 انډر 16 دا مې کړي دي او کراچي لکه لاهور هر ځای کې خو بس قسمت پکې ورو ما تاسو ته ویل شي بس دې طرف ته شو نو بس خدای شکر دی چې دا د خپل مشرانو بالکل د پلار په دعا باندې بس دا د روان خپل کار کوو روان دا راته ووایه چې د پاکستان نه علاوه کوم ملکونو تللي تللی وه ملیشیا ته صرف تللی تا ولې زموږ سینګرانې که اکټران یې خو ډېر زیات دی ستا شوق نشته ګرځېدو یاره حقیقت دی چې زما شوق نشته بالکل نشته حالان کې لکه زما سسټر هغه په امریکا کې ده دویمه که دا هغې ما ته پرون هم وویل چې یاره داسې لکه که راشه ټرای وکړه دا اوس مثال هم تللی ما یاره د پاکستان نه چې د پېښور نه مې څوک بار کړي لکه چې څوک د مرۍ نه مې نیسي نو بیخي زړه مې نه کېږي بس شکر دی د الله د مشرانو دعا ده په دې پېښور کې بس هغه دال ساک دی چې څه دي روان دي نو بس ضرورت سره چې بس سړی مسافري کوي او بیا لاړ شو بس پوه شوم چې ته تا وایي چې صرف ملیشیا ته نو ما ستا شوق نشته بالکل او بعضې نیم د خلکو شوق یې زه دلته لاړ شم دلته لاړ شم بس زموږ دا شوق دی چې لاړ شه سوات ته لاړ شه ناران ته لاړ شه دې ځای له لاړ شه خپل وطن دی خپل پاکستان بالکل دی بالکل دی مزیدار یخې علاقې قسم دی ما تاسو ته ووایي چې دا شو نه وي زه په خپله ما ټول فیملي تللی دی زه به هم ورسره راته وولته په شوګانو کې تقریبا د اکټرانو ته څومره معاوضه میلاویږي مطلب دې باندې ګزاره دوی کېږي که نه یاره شوګانو کې خو بس وي دومره وي ګزاره وشي هغه خبره چې د یو څلور پنځو ورځو کار یې وشي ها دومره وي نور بس لمبې تاسو کوم فلم لګانه کړې وه ما خو لومبې فلم ته چې ګانه کړی وه هغه خیال کوه د بدماشانو پېښور دی بدماشانو پېښور دی او دغه یو فلم هم ماته ښکاري او ګانه هم د هغې ټایټل هم دغه ټایټل مطلب ټایټل سونګ ټایټل او سونګ هم دغه نو هغه هم بل چا کړی خو بیا مو مطلب سونګ د بل چا و بالکل دا سینګر نوم نه لرم هغه نن سبا شکر دی هغه د الله په لار دی او ډېر ښه دی نو بس هغه کړې وه خو خدای شته هلته لکه فلم کې په پرده باندې نور هم د اواز نه راشي که نه نو یو چې یاره داسې په غټ اواز باندې وکړي دغه بیا ما وکړه بس هغه ښه وه مینهوالو خوښه کړه اوس هغې نه پس بیا دا سفر جاری دی نو څه پورې جاری دی یو وخت داسې دور و چې کله به درس و یاسمین خان میډم الله دې وخي هغوی دواړه د الله وخي هغوی چې وو نو مونږ به مطلب فلم مونږ خو زمونږ د مخکې نه زمونږ د یاد نه مخکې دي او بهرحال اوسه پورې سدا بهر ګاندي نو چې په هغې فلم کې به د خیال محمد صاحب ګلنار بیګم صاحب ګانا نه وه نو خلکو دا فلم نه دی یاره بالکل دا تقریبا سدا 40-45 سال هم دک شي چې بدر صاحب او صفان صاحب او زما والد صاحب او د سدا نور چې څومره دی یو راج کړی کم فلم کې بل کې هیرو یا غنو ایبم خوان نه دوانه به یو زیو ایب الله مزه کوله چې هغه سونګ باندې به مې د والد صاحب आवाज نو بس دا یو ټیم جوړ شي دا یو دعا به بس 45 سال دا ډیر شی دی 45 سال بس دا بدر صاحب په دغه باندې مطلب ایور بل چا په غانا باندې دغه کن لیپ سینګ په فزر نه کوي بیت الله صاحب आवाज بمو هغه زیات تر په اسف خان صاحب لکه غي باندې لک شوټ کېدو
او د بدر صاحب خو چې بس بدل شروع شو خلکو وایي دا همدې په خپله وي ولې چې هغه ټایم دا ویډیوګانې نه وي که نه نو زیات تر کسانو به وي چې دا د په خپله په خپله ګڼه بالکل ابو یوازې داسې لګېږي بدر صاحب د خیال صاحب تاسو وایي بالکل جوړ چې بالکل خلکو وایي چې بس دا یو دغه دی. بالکل بالکل لکه د نن سبا دور کې لکه جهانګیر صاحب ته مونږ ډېر زیاتې ویلې دي نو زما ورور وصال که د هغه آواز وي که زما آواز وي بالکل نو خلک عوام هم دا وایي چې دا لکه دوی په خپله وي خپله وایي ولې چې هغوی په فلم کې هغه داسې اکټینګ کوي هغوی کې آواز برګي او چې په هغه لکه نری آواز راشي نه لګي نو بیا نه لګي نو بس عوام مکار دی بس نو دا یو ښه خبره تاسو خپل والد محترم هغه دغه چې کوم دی هغه بیړۍ مخکې بوتله او روانه ده بالکل بالکل ما خو مخکې ویلي وو اوس هم وایم چې شکر دی چې هغه آواز به نه رکېږي او نه به رک شي بس دا د مونږ خو هغه خپل کوشش کوو لکه هغه ځای ته نه شو رسېدی خو خپل کوشش کوو هغه تر څو پورې چې بیا به کوو او زمونږ مخکې دا هم سوچ دی چې بس داسې د مونږ کې یو بل کشر هم را پیدا شي چې همغه رنګ آواز وي مخکې روانې چې تر څو پورې وي بس روانې وي د دې سنګینګ دپاره که موږ وګورو اکثر سنګران وایي موږ په خوراک کې دا کوو موږ په یخې اوبه نه څښو موږ دا کیسې میسې شته حقیقت دی که نه یاره بالکل مشران مطلب پال پرهیز شته پال پرهیز شته بالکل شته جی خو بس دا کار دعا دی او چې دعا د سره که نه نو یخې اوبه دا غوړدار سړی هر څیز کړي خو بس دعا کی کنه ان شاء الله چې ته صرف هنګ کې الله بار سموي د ښه سنګر جوړېدو دپاره څه پکار دي مطلب څه یو بنده وي چې زه سنګر جوړېږم هغه خپل یو مطلب یو خو ټیلنټ قدرتي څیز دی دا خو چې تا کې وي نو ته به هله کې یو سړي کې قدرتي ټیلنټ نه وي هغه وایي چې زه شو وکړي چې زه سنګر جوړ شم نو هغه لپاره څه پکار دي ستاسو په خیال یاره هغه دپاره خو اول دا پکار دی چې ریاض پکار دی پریکټیس چې کوم څه استاد نیول پکار دی د استاد نه هغه سکلونه زده کول پکار دي نو چې استاد ورته یو دوه درې شیزونه همداسې وښیي که نه هغه په هغې باندې یو ګنټه هم پریکټیس کوي انشاءالله بس او باقي نور دا د دوا کار چې دوا د سره یې که نه نو انشاءالله ته که هر څه وي هغه به الله کامیاب هغه ورټوله وسیله کېږي بالکل بالکل جی بالکل ټیک شو ډېره مننه شهزاد صاحب ډېره مننه شکریه تاسو ټایم راکړی ډېر ګرم دی